سر زه چې څومره ستاسو لیکچرز اورم یا چې کوم دی د ګورم نو ستاسو په خبرو کې زیات ذکر د افغانستان وي زموږ ګاونډي هیواد نو دغه طرف سره ستاسو پام سره یا چې کوم دی تعلق مو سره ډېر سټرانګ دی څه وجه کېدی شي د دې ډیفرنٹ تاریخي پرسپیکټیوز هم دي تاریخي حوالې مشته دي چې لکه دې ریجن کې داسې تاریخي واقعیت شوي دي چې هغه لږ ما ذهني تور باندې هغه اړخ ته لکه زما ترجیح وي صحیح زم چې زه خبرې کوم غږ مې زی پښتو کې کوم نو که د سیمې هغه اړخ ته خلک یې واوري نو هغوی هم ترې مستفید شي چې هغوی ته د فیض میلاو شي ولې چې زما اکثر په کنټنټ کې به دا کتلي زما دي بریتونه خو لکه زما کار د دین د چوکاټ نه بار نه دی داسې مطلب زما په دې اکثر په ویلاګس کې یا په دغه کې داسې ړنګ ته شوه دو پل رکی خوابوں کی کارواں پھر چل دیے تم کام دا ډنګ ډنګ دنګ 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 دا کاتی زما زن پرېده منه ده صحیح یو استاد کنه موږ په دې ټایم کې دا شیدونه بم کو خدا د مړی خېټه خبرې دي صحیح دا چې یو ملک د سیاري ته خطي یو خدمت مطلب یو 200 ارب ډالر د خلکو له قرض ورکړي او خدا سیم پلان یو د دیوال غونډي مضبوطي او اکانومي دي ټیک یو مشد دي ټیک نو بیا سره د خیر غونډي ته وخی جو کینل د کرباب غږه کسي تار وي چې سکه کوا خو چې چرته موږ کوم حالات نو دې ټایم کې موږ سیریس موډ ساتو خیر بهرحال دا یو ما خپل لخنه یو سنت اف هیومر دی کې خو دا چې زما په سنس کې په کمیونیکي په خبرو کې تاسو د افغانستان ذکر وکړو بالکل د دې بیا یو لارج پرسپیکټیو دی یو دا چې د لاست 17 ایئرز زما ډیر هیوج اماونټ شاګردان د افغانستان نه دي صحیح موږ له دلته اکیډمي ته صرف لوکل نه راځي موږ له ټول افغانستان ته خښتو چتول لاندې یو شاګرد به پروت صحیح خښتو چتول یو شاګرد بلاندې پروت صحیح مطلب مې دا دی چې هر ځای کې زموږ شاګرد او ډیر په غټ اماونټ لکه ولس کال راتلل لکان سبق ویل او بیا تلل نو دا یو ډیره غټه سلسله ده بیا دوی راغلي دلته موږ څه ژبه زده کړې بیا تللي دي واپس څوک یورپ ته تللي څوک فرانس څوک جرمني څوک انګلند څوک واپس افغانستان ته تللي په ښه پوسټونه دي عمر هم ډېر شو نو یو خدا زما دي شاګردان دویمه خبره دا ده چې زما پرې زړه کې یار یو ټکی دی دا هسې خپل شاګردانو ته هم کله کله وایم د شاه ولی الله چې دا خط ولیکو احمدشاه ابدالي ته چې راشه نو دا معمولي خط نه دا خط په لکه د دې د تاریخي یو سټریټیجیک لیټر ودا چې هغه بیا رالی او په پانیپت کې د مراتار سره وجنګېده نو که دا خط نه وی لیکلی او احمدشاه ابدالي نه وی راغلی نو زه نه پوهېږم چې زمونږ اسلام به دلته بچ شوی وی نو کېدای شي چې مونږ کې اوس څوک سیکان وی څوک هندوان وی په هغه ټایم ځکه چې مراتار ډېره طبعي راغستې وه که دوی به د مسلمانانو په دې قافلو حملې کولې د دوی په دې کلو به ورتلل خلک به نیول ژوندي به خلک سوځول د دوی مال ته به ورته کوو دا ډېر نقصانونه به دي کول نو هغه دوی یو غذا وکړه او قرباني ورکړه راله دلته د اسلام دپاره زمونږ دفاع وکړه نو دا یو ډېره غټه خبره دی یو احسان دی دوی زمونږ په سترګو کې اور دویمه دا ده چې یار د حضور نبي کریم صلی الله علیه و آله وسلم حدیث دی چې ته به د همسایه ګوره ډېر خیال ساتي لکه دونه خیال به ساتي چې د دې ډېر حقوق دي نو که دیوال په دیوال را سره نه دي خو په بارډر خو دي نو چې په بارډر دي نو به حیثیت یو پاکستاني استاد ماله پکار دي چې زه خپل د افغانستان د دې خلکو په خیر راشم که زه د دوی په خیر راشم زه د دوی په فایده راشم نو دا خلک به زما ملک ته په ښه نظر ګوري داسې ده که نه ځکه چې نفرتونو جوړولو والا خو ډېر دي جدا کولو والا خو ډېر دي دا راوستل او یو ځای کولو والا خو نشته که نو زه په دې کې د یو برج یو کردار دي کله کله زه پکې خبره وکړم زه اکثر له شاګردانو ته مې پاکستانیانو ته مې پاکستان ماشومان چې یا لکه زه ته اکثر له بیا خړ سر وکړه یا خړ سر یا خپلو ته پاکستانیانو ته چې ګوره د دې خلکو به ډېر خیال ساتي دوی له به لاره ورکوي دوی به غوسه هم کوي خیر دی دوی به لږ خشک هم کوي خیر دی دوی له به لاره هم ورکوي چانس هم ورکوي 50 کاله جنګ په چا تېر شي د شپې به اسمان کې به ته د ورځې ستوري ښکاري دا ډېر ګران کار دی نو دا راغلي دلته ستا خاورې له راغلي دا زموږ مېلمانه دي موږ ته اسلام وایي موږ ته پښتونولي وایي چې ستا کور له څوک راغی نو که بیا دښمن هم د ده به خیال ساتي نو تاسو به د دوی پروټکشن هم کوئ د دوی به خیال هم ساتئ دوی له به لار هم ورکوئ دوی سره به خشکه خبره هم نه کوئ دوی سره به سختي هم نه کوئ دوی سره معیانه روي کوئ دوی سره به ښه اخلاق کوئ چې دا واپس خپل ملک ته لاړ شي او بیا ووایي چې یار دا خو عجیبه بنیادمان دي دا پاکستان دا خو داسې خلک دي چې دا د دې ملک یو ښه نوم د ځان سره ویسي یو ښه سوچ د ځان سره ویسي خو زموږ ورونه دي دا خو زموږ ګاونډیان دي نو زه په دې سنس کې دوی ته په دې نظر باندې د خپل او زما بیا شاګردان دي او ډېر زیات فالورز دي زما په دې سیمه کې او بیا زه په فرنټیر کې هم ناسم په بارډر هم ناسم ځکه دا په 50 کیلومتر کې موږ سره تورخم پروت دی دینه به هم کمې تقریبا کم دی اوس ډېر کم دی ټیک شو الله دې جوړ شي ډېر کم دی نو دا خو لنډ ځای دی کنه نو زه خو دلته ناسم نو غږ مې اوري
افغانستان ډېر امپورټنت دی. بل اخري د کې خبره اډ کوم دا شی ډېر وکړي جی زما پلان دی افغانستان کې په هر ځای کې یو انسټیټیوشن ته صحیح دا دلته د سلو انسټیټیوشنو چې کوم سټرکچر دی دا په بلوچستان کې دی، پښتونخوا کې دی، ټول افغانستان کې دی، صحیح ازبکستان، تاجکستان او قرغیزستان کې صحیح 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 دا ایریا ماشاءالله. پښتونخوا، بلوچستان، جی افغانستان، ازبکستان، تاجکستان، قرغیزستان. صحیح صحیح اوس به ته چې دا څه کیسه ده کنه جی دا ولې دا پنجاب ولې نه سند ولې ها ها اوس دې خبرې دغه کې سی پیک چار روان کړه چاینا دی کنه جی دا یو کرل روانه ده د کاشغر نه گوادر ته رسي کنه دوی چې دا کم روډ جوړ کړي ون بیلټ ون روډ $100 ټریلیون به لګي به کربونه ډالر روپے به لګي کنه لګي نو دی به سکیورټی هم کې دا بلډوزر یو دا خاور دا بیا پریس کو دا پیتار کول ور واچو دا سی پیک کته شو پورته شو دا کیسه وري دا دوی ولې کوي دا چاینا عربونو آبادی ده دوی عربونه او د دوی کارخانې دي دوی پروډکټ جوړي نو د چې دا مایک جوړ کو دا به وړي پکوي صحیح دا خو په هلیکاپټر کې وری به خو ګرانیږي کنه دا چې عرب ملکونو تر سي په هلیکاپټر کې نو هلیکاپټر پټرول ګران دي کنه په دې ټیم او انرژي ډیره لګي بالکل نو دا ګرانیږي دا په انټرنیشنل مارکیټ کې کمپټیشن نشي کولای نو چاینا د خپل پروډکټ لپاره د چاینا نه د لکیر را جوړه کو ټوله دنیا کې دی روډونه جوړي لګاره صرف د دې لپاره چې دوی د پروډکټ دی دنیا ته ورورسي او د دوی په خپل کور کې چې کومه کارخانه کې دا جوړیږي چې دې سړی ته د روزګار ملاوي نو چاینا به طریقې دا کارخانه فزیکل دنیا د فزیکل کموډټیز د مینوفیکچرینګ انډستری یو نمونه ده زمونږ په دې لار یو لیک بل تیر شوی ده خجی شهرای ریشم نوم خو تاسو اوریدل بالکل جی شهرا ده کنه په دې د کاروبار د سره د لکاو کروڑو خلکو د ژوند کاروبارونو زندګیاني اٹای چي کنه بالکل د دلی د لاهور د پیښور د کابل او د کابل نه بیا سنټرل ایشیا ته یو لار وته ده په دې لار په زرونو کلونو کاروبار شوی ر کله کنټینر کې بادرنګ ولېګا کله لوګان ولېګا کله چینی ولېګا کله د بورې ډکی کړي دم کتري ګر جی بالکل ای پرې تور خم دا ډنګ ډنګ رواني دا نور دي دلن روان شو دا غول ته راځي دلته راځي دا کاروبار یو دلته بل غټه انډستری دا غي ته وی هیومن کیپټل جی انساني صلاحیتونه یو خو د لوګانو ټرک د ډکو کابل ته ویړو خرڅ وکنه نو دا د اګریکلچر انډستری ده دې ټیم کې په افغانستان کې او سنټرل ایشیا ملکونو د لپاره د هیومن کیپټل سکل ضرورت دی صحیح زه په دې شهره پوهیږم ځکه ما ولس کاله په دې خاوره تیر کړل د په فرنټیر کې نازم زه دی خو دا یو خوګ مې په پنجاب کې پروت دی بل خوګ مې دلته په افغانستان یو خو په پنجاب کې یو په افغانستان کې دې تر خیال دی زه کوم څه پنجاب نه هیومن سکلز امپورټ کوم د خبرې ته وکړم څه کوم هیومن سکلز بالکل سر لکه دا چې چینی او لوګان نه دي چې سړی ګودام کې واچي کړ دا د انسانانو په شکل کې زه پنجاب نه هیومن کیپټل امپورټ کوم ډاکټران امپورټ کوم انجینران امپورټ کوم انټرپرینورز امپورټ کوم ډیجیټل سکلز استادان امپورټ کوم ټیچران امپورټ کوم دا بیا پښتونخوا ته راوړم پښتونخوا کې دلته د دې ما نرسري جوړ کړی اکیډمي نه دا بیا وړم افغانستان ته دینه په سنټرل ایشیا اخوا ملکونو ته رسوم صحیح خبره تل وګړه بالکل دې کې نوم د چا کې زه کوم ملګم بالکل پاکستان پاکستان هم نو چې نسل خپل بوتل خرڅي نو ول خپل یو سکل خرڅ نکم دا لکونه په لکاو چې دلته موږ د هیومن کیپټل دلته جوړ کو ډاکټران هم جوړ کو انجینران هم جوړ کړل په دې موږ کوسه خدا به ایکسپورټ کوو کنه دا خو کې د ملک په جوړیږي کنه جوړیږي افغانستان به برچ کوو زوب ازبکستان تاجکستان قرغیزستان ته نو زما چې کوم د افغانستان سره یو کنیکټیویټي دا درجه دا کله کله په خپل خبرو کې ځان سره انګیج ځکه ساتم چې دلته یو ډیر غټ نالج په پنجاب کې پروت دی بالکل په پنجاب کې دونه غټ نالج پروت دی ځکه افغان ماشومان مان دلته راځي زه ته بچے میرے ساتھ اردو میں بات کرو اچھا مته سر انګریزي سیکھنے آئے منګ انګریزي ذکر لره یو نه اردو لازمي ځکه په دې کې علم پروت دی دلته ډیر غټ مفکرین پاتې شوي دلته علامه اقبال لاهوري په نوم دونه یو غټ دماغ پراته دي چې هغه د سب کانټیننټ په منځ کې د یو ملک جوړ کو ویردو ناممکن ټول اسلامي دنیا لاندې روانه ده په دې کې د ملک جوړیږي ولی کړه چا کر دی ترک نادان خلافت کی کباب نو کی صدیقی بھی غیروں مختلف انداز کے باغ دغه کول کنه خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے ایک سحر پیدا کنه چې قربانی به ورکه ملک به جوړي نو هغه د کلام په ذریعہ د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت په ذریعہ تاریخي یو غټ دماغ دی دا سی بیا دلته نور دی
تاسو مطلب دا ډیر تکړه مفکرین دي، ډاکټران دي، انجینیر دي، دلته هسپتالونه دي، دلته کالجونه دي، دلته یونیورسيټیانې دي، دلته یو زبردست تهذیب پروت دی، دلته یو برین، یو نالج، یو ایجوکیشن پروت دی. د دې ضرورت پښتونخوا ته هم دی، بالکل سر، پورا افغانستان ته هم دی او اخوا سنټرل ایشیا ته هم دی. صحیح. تاسو پوه شئ. نو زه د نالج یو شهرا جوړو، د سی پیک په شان یو لکیره، صحیح، بیس کېم به پېښوري، صحیح، دا یو لاس په افغانستان کې، دا بل په پاکستان کې. صحیح صحیح. نو دا د خیر ښېګړې کار شو. بالکل. دې کې سوسایټي ته هیلپ ملاويږي، بالکل. دې کې د خلکو ژوند بدلېږي. بالکل. دا جنگ نه دی، دا امن دی. دا د خلکو ژوند بدلېږي، د خلکو ته اسانتیاګانې پیدا کوي. بالکل. دا تعلیمي ادارې 97 موږ ته پاتې دي. ډېر ښکلی سوچ دی سر، خاص کر د افغانستان. نو د افغانستان ځکه ځان سره راغلو، ما ته د افغانستان لپاره داسې سټاف دلته ټرین شوی دی جی چې ان شاء الله الرحمن ان قریب موږ ځو ننګرهار کې او کابل کې ان شاء دا الله. دوه یونټ خو موږ کولاو. صحیح. نو بیا به موږ لګي داسې چې کنیکشن یې هم برابري ان شاء الله. او دا کوم شیونه چې موږ سره دي، نو دا افغانستان دې ټیم کې شدید ترین ضرورت دی. بالکل سر، بالکل. ژبه، ټیکنالوژي and professionalism. صحیح. دا چې 4G دراتلو سره چې لګ انټرنیټ دوی ته ارزان شو، دلته به د اپورچونټیز یو سمندر روچتي د پاکستان کې خلکو ته چې افغانستان is very rich in term of opportunities. صحیح صحیح. ځکه چې اپورچونټي به الته چې چرته ضرورت دي. بالکل همدغه سر. دولت الته پروت چل ته پرابلم دی، همدغه سر. دلته پرابلم هم دی، ضرورت هم دی. همدغه او دا دونی انسټانو چې دا ګریجویټ کړ بدی بکوس همدغه سر. پکار دي چې ایکسپورټ وي. بالکل پکار. چې زمونږ یو 50 لک کسان په افغانستان کې لګیا شي، څوک ډاکټران او انجینران او استادان او لیکچران او تعلیمي ادارې او ډیجیټلی دا ټول روان شي، نو ښه ده کنه. ډېر ښه سوچ او ډېر لوی کار دی سر. دا ملک به جوړ شي کنه، بالکل به جوړ. جنگ به ختم شي کنه، همدغه سر. د خلکو به تنخواه ملاوي د امن فضا به او دلته به خلک هم مصروف شي. نو په یو غرض سره څو شکارو شو، ډېر زیات. چاینا سی پیک جوړې، موږ دا پیک جوړو. بالکل سر. تاسو له طرفه زه افغانستان ته د شیر ډالې کولې شم چې زما کتاب کې د نفرت هډونه نشته دي، زه همیشه په محبت د خلکو زړونه تړم.